چې دا موجوده رسمونه رواجونه انتهایی خطرناک دي، انتهایی خراب دي او د دنیا او د آخرت د نقصان یوه ذریعه ده. تحصیل کې د ټولو سیاسي جماعتونو او د مختلفو مشرانو د علماو د هغې یوه غونډه شوې وه، نن بیا یو میټینګ و دلته. نننی پروګرام زموږ هم دغه تحصیل په سطح باندې یو نگران سیټ اپ راغی او دې کې موږ باندې مشکلات راځي او تانې به د خلکو د غیر او د خپلو به چې دینو د هغوی د تانو د هغو د خبرو ښکار کېږو. موږ خو په دنګ د ګوراوي انشاءالله چې سیاسي ډلې پرې د دوی سره متفق یې په دې باندې دا کار کامیابېدی شي. ټول علما کرامو ته، زه جنرال کونسلرانو ته، زه سیاسي مشرانو ته ټول زم د یو درخواست. جماعت علما اسلام کېناستو، جماعت اسلامي کېناستو، پرې د ان پي والا کېناستو، پی ټي آی والا ټول ملګري کېناستو. د غمخادۍ تړون تحریک تحصیل کمیټۍ یو مهمه غونډه مټه تحصیل کې ترسره شوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي، ولسي او مذهبي ګوندونو لخوا ټاکل شوو د کمیټۍ ذمهدارانو ګډون درلودو. یاده غونډه کې د جماعت اسلامي ګوند لخوا ثناء الله خان او استاد خسته باچا، د جمعیت العلماء اسلام لخوا قاری محمود، د عوامي نیشنل ګوند لخوا میاں فضل قدیم استاد، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا بادر شیر افغان، د قومي وطن پارټۍ لخوا ډاکټر جاوید، سیاسی او سماجی مشر د ډي آر سی کمیټۍ مټې غړي او مټې بازار چیف ارګنایزر قاسم کاکا، مفتی عبدالوهاب بابر، مفتی عطا الله او د مدرسه جامعه تفهیم القرآن محتمم حافظ اکرام الله شامل وو. یاده غونډه کې ټولو ګډونوالو په خپل خپلوار ګټورې مشورې او تجویزونه د غونډې پر وړاندې کېښودل او د غمخادۍ تړون تحریک د وړاندې بوتللو او عملي کولو لپاره د هر قسم اخلاقي، ځاني او مالی مرستو لوزونه هم وکړل. یاده غونډه کې د تحصیل په کچ د جوړې شوې تحصیل کمیټۍ د پخلي ترڅنګ د تحریک بانی ډاکټر ملک محمد انور نگران چیرمین په متفقه ډول وټاکو. انډس نیوز نیټورک سره د خبرو اترو دوران د کمیټۍ غړو او ټاکل شوي چیرمین خپل نظرونه په دا ډول وړاندې کړل. زه د قوم ته، خپل مشرانو ته، کشرانو ته، ټولو ته دا اپیل کوم چې دا زموږ نن یوه جرګه راغونډه شوې په دې باره کې وه چې دا موجوده رسمونه رواجونه انتهایی خطرناک دي، انتهایی خراب دي او د دنیا او د آخرت د نقصان یوه ذریعه ده. نو موږ اپیل کوو د دې مشرانو په وساطت او د کمیټۍ د ملګرو په وساطت سره چې دا رسمونه رواجونه دا مه کوئ. کوم سنت طریقې دي هغه خپلې کوي. الله تعالی په دې کې زموږ هغه زموږ د حامي او ناصر شي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. مټه تحصیل کې د ټولو سیاسي جماعتونو او د مختلفو مشرانو د علماو د هغې یوه غونډه شوې وه، نن بیا یو میټینګ و دلته په مټه کې او مختلف مشرانو د سیاسي پارټیانو خلک دا پکې راجم او ډېر یو پر امید او حوصله افزا خبرې ټولو مشرانو وکړې او د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې څومره هم په دې کې چې دا ناسته پاسته کېږي نو په هغې کې د ټولو مشرانو هم دغه یوه خبره چې ښه په حوصله باندې، ښه په یو برپور کوشش او په اتفاق باندې موږ دا جدوجهد جاري وساتو. دا نننی پروګرام چې کوم وشوه، کومه غونډه چې وشوه، دا په دې لحاظ باندې ډېره د اهمیت وړ ده چې په دې کې د ټولو سیاسي پارټیانو چې کوم موږ ورته خپله د وړه شان باچایي ووایو د مټې تحصیل، د دې د ټولو پارټیانو مشران پکې وو او بیا د خوشحالۍ دپاره زموږ دپاره او د قوم دپاره زیری دا دی چې دا ټول سیاسي خلک په دې یو نقطه باندې مکمل 200% متفق دي چې دا انور خان چې زموږ ورور دی د دا کم پروګرام د غمخادۍ د رواج دا تړون چې دی د دې د سمولو دپاره رواج ختمیږي نو خو سمېدی شي. د هغې سمي دپاره چې دا کوم خلک هلې ځلې کوي او ډاکټر صاحب بنیاد یې ایښی دی نو انشاءالله چې سیاسي ډلې پرې د دوی سره متفق یې په دې باندې دا کار کامیابېدی شي. بیا به که ښه خبره د پارټو په سطح باندې وشوه چې په دې کې د معززین جمع شو، معززین رالل او هغې عام خلک اوس په دې خبره پوه شي دا شی څه شی دی. ځکه په دې کې خو جماعت علما اسلام کېناستو، جماعت اسلامي کېناستو، پرې د ان پي والا کېناستو، پی ټي آی والا ټول ملګري کېناستو او فیصل عالم کېناستو. یوه خبره ده، یو دغه دی چې او دا غلطه کېږي، د ټولو خلکو ته په شریکه غلطه وایي، دا غلطه کېږي او د دې مخنیوی به کوو. پارټۍ په خپل ځای دي. نو دا بنیادي خبره وشوه. بیا پکې یو خبره نن دا وشوه چې موږ به د علاقې
د کلي په کلي چې کوم چیرمینان مقرر شوي دي کوم چې الیکشن ګټلی دی هغه خلک به په دې کې شاملو چې هغه زموږ دا خبره مخ پر وړاندې وچلوي او موږ د هغې سره ملګرتیا وکړو هغه زموږ نه هسې هم هغوی الیکشن ګټل زموږ مشران دي خو هغې به مشران کو به مخکې موږ به ورپسې یو نو بل یو دغه به یو میټینګ به یو پای کې به هغوی راغواړو زه به حیثیت د بازار د یو چیف ارګنایزر په حیثیت چې چونکې دا هم زما یو ډیوټي دسم جوړیږي چې د عوامو ته چې په کومه خبره کې ریلیف میلاویږي خلکو ستړي چې په کومه خبره کمیږي د هغې ستړو په بنیاد انور خان ته ما دا ویلي چې بهي زه خو هر ټیم تیار یم زما مناسب چې کم ځای له تلئ کم ځای خبره زه به باقاعده ستا په ملګرتیا کې روان یم زه ټول علما کرامو ته زه جنرال کونسلرانو ته زه سیاسي مشرانو ته ټولو ته هم د یو درخواست کوم کله چې د دې پروګرامي نو په دې کې تاسو ټول خپل کارونه پاتې کوئ دې کې د شرکت کوشش کوئ چې دا پروګرام زموږ مخ په وړاندې لاړ شي نو په دې کې به زموږ ټولو ته تاسو او ټول موږ ټول خلکو ته یو فایده ورسي په دې کې موږ باندې مشکلات راځي او تانې به د خلکو د غیر او د خپلو به چې دینو د هغوی د تانو د هغو د خبرو ښکار کېږو موږ خو په دې ته ګوراویږو به نه په دې باندې موږ بلکې موږ به خپل کار چې دی مخ په وړاندې بیایو او په دې کې چې کوم مشکلات راځي هغه د نبي علیه السلام سنت دي هغه به موږ په صحیح طریقې سره چې دی هغه موږ برداشت کوو او د امت لپاره به انشاءالله دعاګانې کوو چې الله تعالی په موږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو طریقه چې هغه په واده کې ده که هغه په غم کې ده په خوشحالۍ کې ده هغه په سفر کې ده په حضر کې ده څومره طریقې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې به انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا موږ په خپل ژوندون کې ژوندي کړو همدر صاحب زموږ په 17 تاریخ باندې چې کومه جرګه یا غونډه د مټې تحصیل په سطح باندې شوې وه په هغې کې هغې یو متفقه یو خبره کړې وه چې یاره تاسو یو دې له یو تنظیمي ډانچه د تحصیل په سطح جوړه کړئ نننی پروګرام زموږ هم د هغه تحصیل په سطح باندې یو نگران سیټ اپ راغی موږ هم دا یو فیصله وکړه چې پر روان 12 تاریخ باندې جون باندې د اتوار په ورځ باندې موږ خپل یو غونډه به کوو چې په هغې کې د زموږ سره کم بلدیاتي یو سیټ اپ چې راغلی چې په هغې کې د هغې چیرمینان او په هغې کې د هغې سیکرټریان او هغه موږ ټول راغونډ کړو او هغې په خپل ویلیج کونسل کې موږ له یو جومات په جومات باندې یو کمیټي جوړه کړي او دا پیغام هغې هلته کې په خپل جومات باندې یو عملی جامه ورته دغه کې د هغې دپاره موږ یو خپل یو واتساپ یو پروګرام جوړ کړو سره او په هغې کې په دغې پروګرام کې به بیا موږ کم زموږ سره چې د علاقې مشران دي سیاسي مشران دي د علما دي د دې علاقې چې هغوی به هغه خپله ژبه باندې دغه چیرمینان او دغه چې دي د کم چې سیکرټریان دي هغوی په هغه خپله ژبه باندې پوهه کړي او دا خبره یو عملي جامې ته لاړ شي د غم خادۍ تړون تحریک د سوري لاندې دغه مهمه غونډه نن په مټه کې ترسره شوه چې پکې د تحصیل مټې تحصیل کمیټې ټول ممبران سیاسي جماعتونو سره اړه لرونکي دغه ټولو غړو ګډون وکړو دغه ټولو ملګرو متفقه دغه پرېکړې وکړې چې هر څنګه چې وي په مټه تحصیل کې روان دغه رسم و رواج او دغه غلط رسمونه دا لمنځه وړل د وخت مهمه اړتیا ده حبیب الله همدرد انډس نیوز نیټورک مټه سوات